ایا دا درته ونه ښیم چې در ټولو بهترینه بدله د بدو څه کېدلی شي؟ د تربرو زامنو واورئ، امسایګانو واورئ، کلیوالو واورئ، د شراکت والاو واورئ، او دا شانتې تر هر چا اورئ. بهترینه بدله دا نه ده چې چا چپلاخه باندې وولې او ته جواب بس څوک ورکړي، ولې خو ته زورور یې او ته ځوانان لرې. څه ده چا کنځل درته وکړل ته یې راچوکې. بهترینه بدله دا ده چې بدله نه ځینې واخېده ده د بدو، زهیر یې کړلې، ویې وهلې. بهترینه مړان ده او بهترینه بدله دا ده چې ما پکې یو بدله نه ځینې واخېده. د دواړو جهانو سردار فرمایي زورور او پهلوان هغه څوک نه دی چې هغه خلک راګوزاري په غېږو کې، هغه په خلکو په لنګتو زورور، هغه خلک موټ پر راوګرځي ځمکې راویشتلی. زورور هغه څوک دی چې پر خپل نفس یې کنټرول راوست. نفس دا غواړي چې د په څو تا ته دا وویل، خو دا نفس په دې ټیم کې کنټرول کړي چې خیر دی چې ده وکړل لا بس ډېره ده. د بدو بدله بد په بدو نه مینځل کېږي. قرآن عظیم شان کې الله خپلو هغه انبیاء علیهم السلام ته وایي د هدایت و استازو و څراغانو و رڼاګانو ته وایي ادفع بالتي هي احسن. چا در سره بد وکړل په ښه طریقه، نو د بدو در ټولو بهترینه بدله دا ده د یو بدې خبرې د یو چا د چپلاخي راځه در مثال در زیرولو چې ته د هغو څه بدله وانخلې، بلکې خپل ځان سنبال کې او لاغونه مخکې سې په شو کې. د ده په رقم مه جوړېږه چې ستا د وجې چا د تکلیف او آزار ورسېږي. دا در ټولو زیاته بهترینه بدله ده. تاسو وګورئ د انبیاء علیهم السلام زندګۍ، هغو د خپل ځان بدله د چا څه نه ده اخیستې. خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ټول ژوند زموږ ستاسو لپاره نمونه دی. ټول ژوند زموږ ستاسو لپاره نمونه دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. په ټول عمر او په ټول زندګۍ کې د خپل ځان بدله له چا نه ده اخیستې. وی د یو سړي اسم اعظم زده و، نو یو استاز دی شاګرد ورباندې پسې دی چې ما ته به اسم اعظم راښیه. ده ورته ویل چې اسم اعظم چې ما د چا څه زده کړی دی هغه ورسره په فلاني مسجد کې ناست دی، یوه پله به یو څوک ویې چې رالی بیا اسم اعظم درښیم. دی چې ورلی په مسجد کې یقیني هغه سړی د اشراق په ټینګ په جومات کې موجود دی، نفل یې کړي دي، بس دعا کوي. چې رالی سپین ږیری سړی هم دی، حیران سول چې اوس عالم هم دی، ملا هم دی، سپین ږیری دی، د پلار په ځای مې کېږي، څنګه یې ویې؟ برته واپس رالی. هغه ورته ویل چې په څوک دې نه یې ولي نه یې سم درته ښول. دی چې ورغلی برای چې په لاخه یې ورسره خیر کوي، څوک یې ورسره خیر کوي. وایي هغه سړی چې پر لمانځه باندې یا بیا ولاړ دی، یا دی چې هغه پر نفلو باندې ولاړ دی، یا بیا په جومات کې ناست دی، د هغو د دې جومات ټیم دی، هغه را ولاړ سو، د ده لاس ورکښې کاږي. وایي ورور لاس خو دې خوږ نه سو. دی چې رالی دا حالات یې د مخکیني خپل استاز ته یا دا خپل ورستول سوي کس ته وویل چې خبره خو دا رنګه وه. ده ورته ویل چې وروره زه هر څو واره اسم اعظم در وښیم چې دومره استعداد در پکې را نه سي، تر هغه وخته پورې هغه اسم اعظم ته 100 واره ووایې هغه تاثیر به نه کړي پکښې کې کوم چې الله رب العزت یا د ده په خوله کې ایښی دی یا زما. دا دومره استعداد غواړي. یو بادشاه نو په ده باندې د خپل ملک او د خپل علاقه ټوله سنبالول. د ده څه مخکې ډېرې بدامنۍ وې، د خلکو شکایتونه و. دی چې رالی علاقه یې ډېر په کنټرول کې واخیستل. نیت یې سو چې نفلي حج ته ولاړ سي. دا خپلو وزیرانو، دا مشرانو، دا د قوم خورو هغو مشوره ورکړه چې د الله بنده ته حج ته ځې، ستا سره د حج غم دی، دا زموږ انتظام به څوک کنټرولوي. ته مزه حج ته ته ولاړ سه، د یو عالم څه پوښتنه وکړه، کیدای سي هغه یو ښه لار تاله په لاس درکړي.
د یو بزرګ لرالی بزرګ ته چرالی هغه بزرګ ته ویل چې صاحب ستا څنګه مشوره ده خلک راته وایي چې ته مځه د ستا د تګ د وجې زموږ انتظام او فیصلې او دا سره ګډوډي کېږي ته پخوا سفرونه 3-4 میاشتې په مسافري فکر راتلله په حج کې او زه ځم نفلي حج ته ته څه راته وایه دور ټول ته حج ته مځه زه به حج در باندې خرڅ کړم ما ډیر حجونه کړي دي اویا واتیا حج مې کړي دي دور تل چې دا خو ډیره جوړه خبره ده ولا بزو خامیر يم پیسو به تر سره نسم ما ته وای چې د یوې ورځې څومره قیمت دي څومره ورځې په لګېدلې دي هغه ورته چې د یوې ورځې دومره قیمت دی دومره قیمت دی د یوې ورځې لکه دا دنیا چې ټوله د سرو زرو سي سبحان الله زه خو د یو کلی علاقې د یو د چمن د علاقې امیر یم او مشر یم او زما پیسې دومره کمې دي دا به زه څنګه تا ته د دې حج بدله در کوم څنګه به زه له تا نه حج رانیسم ده ورته ویل چې بس د دې قیمت له تا سره شته زه در باندې خرڅولی سم خو ته تیار یې چې دې قیمت ما ته ادا کړې هغه ورته ویل ول هغه وخت چې له تا سره څوک بد وکړي او ته د دې چپلاخي جواب په سکر کولی سې ته خو یې امیر ستا خو پوج پکې غورځي ستا خو مشران پکې غورځي په دې ټیم کې د زور ویسې د عدل او د انصاف څخه کار واخلي او په دې ټیم کې ته د هغو در دې جهالت او در دې بدو تیر سې چې تا ته کوم عذاب در کړی دي دغه وخت کې چې تا ته کوم اجر الله رب العزت درکړي هغه ما چې نفلي حجونه کړي دي د هغه اجر به در دي نفلي حج در دغه ورځو چې دومره اجر زه له تا څخه غواړم دغه اجر به تر بالای دغه قیمت دی زه ستا د حج ضرورت نشته ته نفلي حج له مزه د نفلي حج پر ځای عدل او انصاف د نفلي حج پر ځای خپل ذمہواری په ایمانداري سرته رسوه کله چې تا سره چا بد وکړل در دې بد ورته تېرېږي بس